بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ورونو د موږ تاسو د نن ورځې درس بیا هم د اسلامی امارت د خصوصیتونو په اړه دی او د درس عنوان مدا دی چې اسلامی امارت یوازینی هغه نظام دی چې د جهاد په نتیجه کې منځته راغلی. دا نظام څه موروثي نظام نه و چې نیکه پادشاه ولغه بیا زوی ته پاتې ول، زوی المسی ته پاتې ول، المسی بیا کړوسی ته پاتې ول، که شاهانه نظامونه چي. دا نظام داسې نظام هم نه دی چې په انتخاباتو او په دیموکراسي دی راغلی. متوجه یاست کنه؟ دا نظام څه کودتایي نظام هم نه دی چې یو مملکت دی دغه دی فوج وي، بیا په دې فوج کې یو څو بدمعاش جنرالان یا بدمعاش فوجیان راپورته شي، پادشاه دی وژني او نور د په نظام باندې منګولې خاکي کی او ارڅ د خپل خوخه روانه وي. دا نه کودتایي نظام ده، نه دیموکراتیک نظام ده، نه میراثي نظام ده، او نه دا نظام د استعمار او د اشغال په نتیجه کې منځته راغلی چې یو سیمه د کافرانو نیولي او له یو څه مودې وروسته د هغوی لاړ شي او دا نظام د خپلو شاګردانو او غلامانو د خپل فکر خلکو ته پرېږدي. لکه په اسلامي نړۍ کې چې ډېر مملکتونه همداسې دي چې یو وخت کې انګریزانو نیولي وو، یا فرانسویانو نیولي وو، یا ایټالویانو نیولي وو، یا روسانو نیولي وو، او بیا چې کله ولسونه پسې راپورته شول، جهاد او جنگ او قربانۍ وشوي، نو دغه اشغالګر په دې پوه شو چې دلته نور موږ نشو اوسېدلی، نو باید ووځو. خو دا نظام باید مسلمانانو او مجاهدینو ته په لاس ورنشي. نو زر زر بیا ډلې ټپلې او تنظیمونه او احزاب جوړ کړو، خپل شاګردان او دا خلک سره راجمع کړو، دا نظام هغوی ته ور وسپاره او خلکو ته ویل ګورې دا نظام هم د تاسې بچیانو ته، د تاسې ځوانانو، د تاسې خپلو خلکو ته ور وسپاره. او هماغه خپل خلک بیا تر اصلي انګریزانو او اصلي فرانسویانو او اصلي امریکایانو او اصلي اصلي ایټالویانو د مسلمانانو په حق کې ډیر سخت دي. ګوري دا شاوخوا ته څونه د موږ تاسو گاونډي نظامونه چې دي یا د هند په نیمه وچه کې دي یا په تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان
په دې کې پاکستان یا په ځینې عربي ملکونو کې دي، ځینې افریقایي ملکونو کې دي، انګریزان یا فرانسویان یا نور اشغالګر شهر څوک دا ورنه ووتل، خو په ځای داسې خلک د مسلمانانو په نامه حاکم شول چې تر نن پورې الته اسلام حاکمیدو ته نه پریږدي. تر نن پورې دښمنی له مولا، مسجد، مجاهد، محراب، مصلح، دعوتګر او ازادي خواه خلکو سره ده. نو دموږ تاسو نظام نه د کوم اشغال په نتیجه کې راغله چې اشغالګر د موږ ته تهدیه تحفه کې راکړي، نه یو کودتایي نظام ده چې یو څو پوځیان جنرالان راپورته شوي په نظام دی کودتا کړي، پاچا دې تړلی یا دې مړ کړی، او نه دا موروثي نظام ده چې په خانداني تسلسل دی همداسې را روان، نیکه پاچا و بیا پسې زوی شو، بیا لمسی شو، بیا کړوسی شو، دغه سلسله هم داسې را روانه وي لکه عربي ملکونو کې یا ځینې نورو ملکونو کې چې شاهي نظامونه دي. او نه دا د انتخاباتو او د پیسو د مصرف او د رای اخیستنو، رای اچونو، د تګۍ برګۍ په دې نتیجه کې راغلی، بلکې دا نظام دا د جهاد په نتیجه کې راغلی، د قربانۍ په نتیجه کې راغلی، د شهادتونو په نتیجه کې راغلی، د زندانونو د زغملو په نتیجه کې راغلی، د هجرتونو په نتیجه کې راغلی، د سختیو د تیرولو په نتیجه کې راغلی، د لوږې په نتیجه کې راغلی، د وینو په نتیجه کې راغلی، د کونډېدلو د یتیم کېدلو په نتیجه کې راغلی. دا بیخي بل ډول نظام دی. په دنیا کې ما تاسو ته ویل چې د مسلمانانو څو مملکتونه دي؟ 50 مملکتونه دي. او په دې 50 مملکتونو کې بل کوم مملکت داسې ده چې د جهاد په نتیجه کې د نظام راغلی نشته. په ټوله دنیا کې بل مملکت داسې نشته چې مجاهدین دي کامیاب شوي وي، کافر ته د ماتې ورکړي وي، کافر دی ایستلی وي، او بیا دی دوی هغه وطن نیولی او الته دی بیا د الله د شریعت د تطبیق لپاره یو نظام داسې جوړ کړی چې د هیڅ چا تر فشار لاندې دی نه، هیڅ چا سره د سیاسي تړاوونه نه لري، د هیڅ چا حمایت دی نه لري، بلکې یوازې او یوازې دی د جهاد په برکت باندې او د قربانیو په نتیجه کې هغه نظام جوړ کړی. دا په دې 50 مملکتونو کې بیا هم یوازې هم د موږ نظام دی، بل نظام نه دی. زه نن غواړم د تاسو په خدمت کې د قرآن کریم یو څو آیاتونه داسې ووایم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جنگ حالات بیانوي چې په هغه وخت کې صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ورپېښ شول او د جهاد یې په څونه سختیو وکاوه او د منافقانو څه دریځ او موقف و، کافرانو څه ویل. دغه آیاتونه ځکه دلته تاسو خدمت کې نن مختصره ترجمه کوم چې د موږ تاسو له حالاتو سره ډیر مشابهت لري. نن چې موږ تاسو په کوم حالاتو کې یو یا څه موده مخکې ورکې وو له دې سره ډیر مشابهت لري. جنگ په مدینه منوره کې پېښ شو او منافقانو نه غوښتل چې جنگ او جهاد ته ووځي، بلکې د مسلمانانو جهاد یې د ځان هلاکت او یو بے تدبیر او بے سنجشه اقدام غاڼه. او دای په ذهن کې و چې دا یو موټی خلق نو د دونه لوی قریش او د دونه لوی مشرک عربي جزیره په مقابل کې دوی کله تاب راوړل شي، کله جنگیدل شي. لکه د مجاهدینو ته به چې هغه خلکو چې ځانونه به ډیر وخیار غنل، خو په حقیقت کې به یا نهایت احمق او یا به منافق صفته و چې موږ ته به ویلي تاسو نو له غره سره سر جنگوي، امریکا سره نو مقابله کیږي، اروپا سره مقابله کیږي، برتانیې سره مقابله کیږي چې نیمه دنیا یې نیولې و او په امپراتورۍ کې پادشاهۍ کې لمر نه ښکته کېده، که په یو ځای کې به ماښام شو بل ځای کې به سهار شوی و. تاسو له انګریز سره ډغره وهي، تاسو له امریکایي سره ډغره وهي، تاسو له اروپا سره ډغره وهي، وسلیم چیري، فوجونه چیري، لښکرم چیري، امارت مات شو، تاسو دا کارونه نشئ کولای. دغه چې اوس راوتلی یاست دلته ډزې وکړه، هلته ډزې وکړه، دلته پردی زوی راوباسه، هلته
دا حماقت ده، دا نکی، دا مکوي، دا نصیحتونه به متکول. دغه ډول حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم وو. منافقانو به کوشش کاوه چې مسلمانان منصرف کی وایړوي له جهاد، او دا ذهن ته ورکوزه کی چې ګوري تاسو د لوی کفارو د لوی قومونو او لوی ډلو مقابله نشي کولای، او موږ په یو ځکه نه در سره وځو. کله د تاسو جهاد یو نتیجه خیز جهاد وای، یو نتیجه په باندې مرتبېدلای، نو موږ هم در سره وتلیو. خو دا خو جهاد نه ده، دا خو جنگ نه ده، دا خو ځان هلاکول دي. خدا چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لښکر سره څه وکړل، څنګه نصرت دوی وکړ، کافران الله څنګه ذلیل کړل، څنګه مات کړل، منافقان الله څنګه رسوا کړل. د دغه حالاتو په اړه یو څو آیتونه دي د تاسو په خدمت کې مختصر عرض کوم. الله تعالی فرمایي: وما اصابكم يوم التقى الجمعان، او څه چې تاسو ته در ورسېد درد، تکلیف، زخم، مشکلات، مصیبت په هغه ورځ چې دوه جماعت سره په جګړه کې مخامخ شول، د کفارو جماعت او د مسلمانانو. فبإذن الله، دا د الله په اذن، د الله په اراده و. له کفارو سره تقریبا له هر یو سره توره وه، له دوی سره اسونه و. مسلمانانو سره تورې محدودې وي، اسونه هم ورسره بس د ګوتو په شمیر یو څو و. خو الله دا ټاکلې وه چې مسلمانان به غالب کیږي په کافرانو باندې. ځکه فرمایي فبإذن الله، دا د الله په اذن باندې، د الله په امر باندې دا واقع شو. وليعلم المؤمنین، او د دې لپاره چې معلوم کی مؤمنان د منافقانو نه. ځکه په مدینه منوره کې منافقان هم وسیدل او مؤمنان هم وسیدل، لکه موږ سره چې اوس په خپل وطنونو کې منافقان هم وسیږي او مؤمنان هم وسیږي. خو چې کله ابتلا او امتحان او مشکل نه راغلی، د منافقان چې وي دا تر د مسلمانانو هم لوړې خبرې کوي، تر مسلمانانو هم ځان ښه مسلمان بولي. خو د دې لپاره چې اصلي مسلمانان د جعلي مسلمانانو نه معلوم شي، یو ابتلا، یو امتحان ته، یو سختۍ ته ضرورت وي. د سختۍ په ورځ بیا هغه اصلي مسلمانان درېږي، دا نور بیا وایي ځان ته باکم، کور ته مې ګوره، باغ ته مې ګوره، پټي ته مې ګوره، کمپنۍ او شرکت ته مې ګوره، نازولي زامن او بچیان مې دي، ښایسته ګلالي مکتبونو ته ځي راځي، زه دا هر څه اوس د تاسې خبره باندې تباه کړم. دا څه لیونتوب ده چې تاسې شروع کړی ده. دغه خبرې یې موږ ته کولې، له نن نه 22 کاله 23 کاله مخکې همدغسې خبرې یې موږ ته کولې، او ډېرې به داسې نه وي چې ټول به منافقانو کولې، یو څه به ساده زرو مسلمانان هم کولې، حتی میندو پلرونو به هم راته کولې. مه وځئ، خدای خبر چې څه به کېږي، خپله شوله خوره، خپله پرده کوه. دغه شیان به یې راته ویل. نو ځینې مشابهتونه د یو حالاتو د دو حالاتو شته. زه دغه آیتونه د تاسو په مخکې په مختصر ډول باندې معنا کوم. الله تعالی فرمایي دا هر څه ځکه پیښ کړه وليعلم الذين نافقوا، او د دې لپاره چې معلوم کی منافقانو ته وویل شو چې راوځي جهاد، وقيل لهم تعالوا، وویل شول د منافقانو چې راوځي راشي جهاد ته، قاتلوا فی سبیل الله، تاسو قتال او جهاد وکئ د الله په لار کې، او یا دفاع وکوي. که مخامخ قتال او جنگ نشي کولای، نو هغه دفاعي خط کې خو ودرېږي، او څه مرسته خو وکوي، د اوبو کار وکوي، اسونه د ساتلو کار وکوي، زخمیان معالجه کوي، دفاع وکوي که قتال نشي کولای. قالوا، دی منافقان ویل لو نعلم قتالا لاتبعناكم. د دې دوه معناوي دي. یو معنی دا چې کوم په جنگ په یدای خو در سره تلی وو، موږ د جنگ خلک نه یو، چېرته اوسګرخېل وګور، موږ د جنگ خلک نه یو، جنگونو موږ نه پیو، موږ د دنیا خلک یو، د خبرې خلک یو، د تجارت خلک یو، د منطق او د معرفت خلک یو، د علم خلک یو، د جرګې خلک یو. په جنگونو موږ نه پیو، د جنگو کې نه یم. دا یو معنا. او بل معنی مفسرینو دا کړی چې دوی ویل چې موږ دا د جنگ جهاد په هیڅ پیژندې، نو موږ به در سره تلو. دا خو جنگ نه ده، دا خو ځان وژنه ده. یو موټی خلک یاستئ، ټول جزیرة العرب په مقابل کې راپورته شوي یاستئ، خو چې له هرې خوا در پسې راتاو شول،
په منځ کې رئیساري ختمیم موږ به د سره ختم شو. دا اصلا جنگ نه ده. جنگ دې ته وایي چې دی ختم برابرې لښکرې یا ختم برابرې لښکرې دی ختم داسې وسلې یا ختم داسې وسلې وي. دا چې تاسو سره دا شیان نشته نو دا خو جنگ نه ده، دا خو ځان هلاکول دي. نو ځکه نه در سره ځو. چې کله امریکایانو په افغانستان حمله وکوله او امارت سقوط کړ، مجاهدین ټیټ پراګنده هره خواته خواره شول. یو ځای به یو کس راښکاره به شو او جهاد به شروع کړ، جنگ به شروع کړ، دعوت او ځوانانو ذهن سازي به شروع کړه. بیا به د نور ورته نصیحتونه کول، ګوره ځان مه تباه کوه، ګوره د امریکا زور نه دی در معلوم. زه به پردۍ کیسې نه درته کوم، خپله به یوه کیسه درته وکړم. یو څوک و د قرآن حافظ هم و او ملا هم و، فارغ ملا و. دی ما سره په یو مجلس کې مخ شو، زه دی 2 په 2 نو بیا مې لږ د جهاد او د مجاهدینو خبرې ورته شروع کړې. دی دلته په کابل کې یو ځای امام و، ما چې د جهاد خبرې ورته شروع کړې، دی د ما خبرو ته داسې مسکای کېده لکه زه چې څه د لیونتوب حالت کې غږېږم او دی ډېر هوښیار. نو بیا یې آخر صبر ونه شو، ما ته وایي چې تاسو ته د امریکا زور نه ده در معلوم، تاسو ته د امریکا ټکنالوژي نه ده در معلوم. داسې راته وایي داسې تیاري دي، داسې ویشتل کوي، داسې ټانګونه دي، داسې وسلې دي، داسې سټلایټونه دي، داسې کشتۍ دي، داسې راکټونه دي، تاسو ته د امریکا زور نه ده در معلوم. نو بیا زه پوه شم چې په سړي کې کار شته. نو دې لپاره چې زه لږونه منطقي ورسره وغږېږم او لږ د ده ملایي ته مې د پام ور واړوم چې ګوره ته خو ملا هم یې. نو بیا مې ورته ویلي چې قاري صاحب ته راته ووایه دا زور یې څه شی ده، د زور خو ته یوه نمونه راته ووایه. وایي تیارې یې ډېرې زورورې تیارې دي. د هغه کور میدانوي څنګه نږدې و، تیارې یې ډېرې زورورې او ډېرې خطرناکې تیارې دي. هغه ما ورته ویل د دوی د دې تیارو نه پورته کوم بل ذات هم شته، کوم بل قوت هم شته که نه شته؟ سړي ټکان وخوړه. وایي هو دغسې خو ده. زما مقصد دا و چې د تیارې خو د موږ په سر دي، بیا د دوی د تیارو په سر کوم بل ذات شته که نه شته؟ کوم بل قوت شته که نه شته؟ الله شته که نعوذ بالله که نه شته؟ ملایکې شته که نه شته؟ د الله اسماني لښکرې شته که نه شته؟ چې دې ته مې پام ور واړم، هو دغسې خو ده، دغسې خو ده. یعنې له ملایي سره یې ما ته نصیحت کاوه چې دا د لیونتوب کارونه چې تاسو شروع کړي، تاسو د امریکا په قوت باندې نه پوهېږئ. دې سره خلک جنګ نه کوي، دې سره خلک جوړه کوي. دا ګوره د ټوله دنیا خلکو ورسره جوړه کړې ده. نو د منافقانو به ویل چې لو نعلم قتالا لاتبعناکم، که دې ته موږ جګړه ویلی نو در سره تللی به وو. دا خو جګړه نه، دا خو ځان وژل دي، ځان هلاکول دي. الله فرمایي هم للکفر یومئذ، دوی په دغه ورځ کفر ته اقرب منهم للایمان، نږدې دي کفر ته له ایمان نه. یعنی دوی خو په ښکاره په ظاهر ځان مسلمان هم ګاڼه، خو په دغه ورځ د دوی کفر د نزدېکت دا ښکاره شو، واضحه شو، له نزدېکت نه یو ایمان ته. یعنی له ایمان نه دوی لرې شول او کفر ته ور نږدې شول، هغه کفر ښکاره شو. یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، دوی تاسو ته خبرې کوي د ایمان او د اسلام په خپلو ژبو، هغه څه درته وایي چې په زړه کې دا نه دي. تاسو ته د ایمان او د اسلام خبرې کوي، تاسو سره د ملګرتیا خبرې کوي، خو په زړه کې بیا نور څه دي. والله اعلم بما یکتمون، الله تعالی ښه عالم دی په هغه څه چې دوی په زړونو کې پټوي. په زړونو کې چې کومې پټې خبرې یا پټې ویرې ساتلي چې له کافرانو دوی ویرېدل، یا یې تاسو سره دښمني په زړه کې پټه ساتلې، یا یې کفر په زړه کې پټ ساتلی، الله په دې باندې ښه عالم دی. دغه منافقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته څه ویل چې هغوی جهاد ته روان وو، تور یې لږ، اسونه یې نه، وسایل یې نه، نیزې یې نه، لیندې یې نه، خو جهاد ته روان وو. نو بیا یې څه ویل؟ الذین قالوا لاخوانهم، هغه چې ویلي خپلو ورونو ته، وقعدوا، او دوی ناست ول، جهاد نه کېناستل. بیا به دې نورو ته به ویلې کله چې خلک بیرته راغلل له جګړې نه، نو بیا یې ویلي چې لو اطاعونا ما قتلوا، که دوی د موږ طاعت کړی وای، د موږ خبره منلې وای، نه به وژل کېدل.
دوی به نه وژل کېدل، خو د موږ یې ونه منله ځکه دغسې شول. موږ خو هوښیار خلک وو، با تدبیره خلک وو، د موږ یې ونه منله ځکه دغسې شول. الله تعالی ورته فرمایي چې ښه تاسې له مرګ نه په ځان ساتلو پوهېږئ، ځان داسې ګڼئ چې له مرګ نه ځان ساتلی شي، او دوی هم تاسې له مرګ نه ساتلی شوه که یې د تاسې خبره منلې وای. نو الله ورته فرمایي چې فدرؤوا عن انفسکم الموت. ته ورته ووایه پیغمبره قل فدرؤوا، ته ورته ووایه تاسې وشړئ، ځان لرې کوئ، هغه مرګ چې تاسې ته راځي هغه له ځان وساتئ که نه، تاسې خو خپله مړه کېږئ. که تاسې وایئ چې دوی د موږ منلې وای نو موږ به دوی له مرګه ساتئ، خو خپل ځانونه له مرګه وساتئ، خپله مه مړه کېږئ. خپله خو هم تاسې په کور کې پښې غځولي مړه یې یو په بل پسې. ان کنتم صادقین، که چېرې تاسې رښتینې یاست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. الله فرمایي هغه خلک چې د الله په لاره کې شهیدان شوي هغوی ته مړه مه وایاست، هغوی ژوندي دي. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکې هغوی د خپل رب په نزد ژوندي دي او هغوی ته رزق ورکولی کېږي. دا چې څنګه رزق ورکولی کېږي هغه یو بیل ژوند دی، برزخي ژوند دی. انسان په درې ډوله ژوند کې، یو د دنیا ژوند ده، یو د قبر د برزخ ژوند ده، یو د آخرت ژوند دی. او د هر ژوند بیل بیل وسیلې وي، بیل بیل کیفیتونه وي، بیل ماهیت وي چې دا څه ډول ژوند دی. فرحین بما آتاهم الله من فضله، دغه چې د الله په لاره کې شهیدان شول په دې غزا کې، دا خوشاله دي په هغه څه چې الله ورته ورکړي، هغه نعمتونه چې الله ورکړي، خپل غزا الله ورته په نصیب کړه، په دې باندې خوشاله دي. د هغوی ځان ته سودا نه ده، دا چې په دنیا کې بیرته پاتې دوی ته سودا ده چې دوی به لا څه وخت موږ سره ورسېږي. یعنې موږ خو کامیاب شو، موږ ته خو د الله رضا په نصیب شوه، موږ خو د نعمتونو خاوندان شو، دا نور به څه وخت راورسېږي. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، او دوی د هغو خلکو په تمه چې دوی سره نه دی یو ځای شوي، د هغوی په اړه د زیري توقع لري چې زیری دی ورته وشي د هغوی په اړه هم، یا دا چې دوی هغوی ته زیری وررسول غواړي، دا چې الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، په دوی باندې نه ویره شته او نه دوی د خفګان په حالت کې دي، نه خفه کېږي. یستبشرون بنعمة من الله وفضل، زیری اخلی دوی دی الله په نعمت او دی الله په فضل او کرم. وان الله لا يضيع اجر المؤمنين، او الله تعالی د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. دلته یو بل پیښه یاد شوه چې کافران چې کله مات شول نو بیا یې دا وازه غډه کړه چې موږ بیرته اوس ورځو له مسلمانانو نه د خپل ماتې انتقام اخلو. نو بیا یې یو چاته وویل، پیسې ورته ورکړې چې مدینې منورې ته چې ورتلې نو ته ورته ووایه چې ډېرې لیونۍ لښکرې تیارې کړي درپسې را روان نم پرېږدي، او ډېر خلک درپسې را جمع کړي وایي چې په رعب باندې به یې وویروو دوی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابه کرامو ته ویل چې همغه څوک چې زخمیان دي او پرون په جنگ کې برخه اخیستې همغه دې بیا هم راووځي جنگ ته. الذين استجابوا لله، دغه صحابه خلک و چې خبره دی الله ومنله، دوباره یعنی جهاد ته دراوتلو او د رسول خبره ومنله، ورسته د هغې نه چې زخمونه هم ورسېدلي وو. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، د دوی هغو خلکو ته د الله له لوري تقوا او اجر عظیم دی چې احسان یې کړی. الذين قال لهم الناس، دغه صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلک و چې دوی ته نورو خلکو وویل، څه یې ورته وویل؟ ان الناس قد جمعوا لكم، د تاسو په خلاف خو لښکرې راټولې شوي دي، د تاسو په خلاف کافرانو لاس یو کړی، د تاسو په خلاف خو را روان دي نم پرېږدي. یعنې دوی یې وویرول خو دوی ونه ویرېدل. د دوی جواب د دغه ویرې په مقابل کې څه شی و؟ دوی دا ورته کافرانو ته ویل فخشوهم، نو تاسې وویرېږئ. فزادهم ایمانا، خو دغه مؤمنانو په زړونو کې ایمان نورم زیات شو، نورم قوي شو. په ځای دوی چې وویرېږي د دوی نورم ایمان او جذبه ورته قوي شوه. وقالو، او دای وویل حسبنا الله ونعم الوکیل، الله مونږ لره کافي ده او الله دې مونږ ښه کارساز ده، الله به دې مونږ کار را جوړوي. نو
کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله کوله په هغه وخت کې همداسې حالات یو برخه خلکو به ویلې دا لیوني دي دوی نو کله امریکا سره جنګ کولی شي توپ دي چیرې ټانک دي چیرې سټیلایټ دي چیرې طیاره دي چیرې بم دي چیرې بارود دي چیرې لښکر دي چیرې پناهګاه دي چیرې ځای دي چیرې ولسی غیږه دي چیرې کوم ځای کې پټېږي چیرته اوسېږي څه خوري لکه دغه زماني منافقانو به چې صحابه کرامو ته داسې تشویشونه ویرې وراچول دا به ویلې چې ګوره دا یو امریکا نه ده 50 مملکت نور ځان سره ملګري کړي دي یو 50 مملکت دي ان الناس قد جمعوا لكم ډیر خلک سره جمع کړي دي فخشوهم وویریږي ورنه ګوري دا جګړه مکه وي د ځنه مخه کوي د بخیاران مې ځنه غنل هغه به دا خبرې کولې خو د صحابه کرامو رضی الله عنهم په زمانه کې څنګه دی په زړونو کې ایمان قوي شو دغه سي الله تعالی په خپل فضل او کرم باندې د طالبانو د مشرانو په زړونو کې هم ایمان قوي ک او ودرېدل ټینګ په میدان ودرېدل دا ویل چې زندان منم مرګ منم هجرت منم ټوټه کېدل منم کور کلی ورانېدل منم خپل کلی بې کوره کېدل او آواره کېدل منم لوګه منم ویره منم د پټې ژوند منم خو په دې وطن کې کفر او د کفارو تسلط نه منم کټ مټ لکه الله تعالی چې د صحابه کرامو زړونه قوي کړل او ایمانونه د هغوی قوي کړل الله په خپل فضل او کرم باندې د امارت اسلامي د مشرانو زړونه هم همداسې قوي کړل نه له امریکا وویریدل نه له برتانیې وویریدل نه له جرمني وویریدل نه له فرانسې وویریدل نه له ایټالیا وویریدل نه له هالند وویریدل له یو اروپایي مملکت ونه ویریدل نه له استرالیا وویریدل نه له کاناډا وویریدل نه له بلاک واټر وویریدل نه له سټیلایټونو وویریدل نه له کروز میزایل وویریدل نه له ټانګونو وویریدل نه له اربکیانو وویریدل نه له دې وطن کې چې ځان ته ملګري جوړ کړل اردو یې جوړ کړل استخبارات یې جوړ کړل کمپاینیان یې جوړ کړل سرحدیان یې جوړ کړل لدی یو هم ونه ویریدل توکل یې پچاو په الله باندې نتیجه د چا شو نتیجه کې برای د چا شو کامیاب څوک شو وطن الله چاته ورکړ عزت الله چاته ورکړ سرونه له چا زوړم شول شکست چا وخوړ څوک لاړل وتښتېدل څوک په ټوله نړۍ کې شرمنده شول هغه قوت چې ځان په ټوله نړۍ کې تر ټولو زورور قوت باله تر ټولو خپل پوځ تر ټولو زورور پوځ باله دغه پوځ اډوکی دغه پوځ ویني دغه پوځ غوخي دلته د مرغانو خوراک شوی دلته د موږ په ونو په بوټو کې و پاشل شوی دغه فولادي ټانګونه دلته د اور خوراک شول نن موږ آزاد یو الحمدلله نن خپل نظام لرو خپل حکومت لرو خپل قانون لرو خپل مساجد لرو خپل مدارس لرو خپل کندکونه لرو خپل لواوی لرو خپل قطاعات لرو خپل واک لرو دا د اندغه جهادونو د اندغه قربانۍ او د اندغه قوي ایمان په نتیجه کې نو ځکه هم تاسو خدمت کا عرض کړ چې اسلامي امارت په ټوله دنیا کې یوازینی نظام دی چې د جهاد په نتیجه کې راغلی چا خیرات نه دی راکړی دا نظام موږ ته دا حکومت په میراثي ډول راته نه دی پاتې بلکې دا د لویو جهادونو او د لویو قربانیو په نتیجه کې الله تعالی راکړی نو باید د الله د دغه نعمت قدر وکړو باید د الله د دغه نعمت ساتنه وکړو باید په دې باندې د موږ زړه خوږ شي په مال یې د موږ زړه خوږ شي په ټوپک یې د موږ زړه خوږ شي په دیوال او په کوټې یې د موږ زړه خوږ شي په هر وسله او وسیله باندې د نظام د موږ زړه خوږ شي هغه نه باید رانه ځای شي نه باید په اړه بې تفاوته پاتې شو نه بې ځایه وکارو بلکې وې ساتو ځکه چې د ډېرو لویو قربانیو د لویو شهادتونو په نتیجه کې الله تعالی مجاهدینو ته الله تعالی اسلامي امارت ته الله تعالی علماو ته ورکړي نو تفاوت یې له نورو نظامونو سره دریم تفاوت دا دی چې دا د جهاد په نتیجه کې راغلی او نور چې په د شپږ 50 مملکتونو کې څومره حکومتونه دي دا د مسلح جهاد په نتیجه کې او د اسلامي مبارزې په نتیجه کې نه دي راغلي کوم مملکتونه چې روسانو نیولي وو روسان ته لاړ خپل ملګري ور باندې مسلط کړل چې انګريزان نیولي او انګريزان ته لاړ خپل ملګري په مسلط کړل تر نن پورې 15 کال کېږي په ځینو مملکتونو کې چې انګريزان نه وتلي خو انګريزیت پکې پاتې
په هغه وطنونو کې فرق یوازې د حاکمانو په رنګ او په سترګو کې راغلی ده. په دې معنی چې پخواني حاکمان یې شین سترګي وو او سره مخي وو، او اوسني حاکمان یې تورمخي او خړسترګي دي یا تورسترګي دي. نور قانون یې هماغه انګریزي یا فرانسوي، نصاب او نظام یې هماغه انګریزي یا فرانسوي، تعلیم او فرهنګ یې هماغه انګریزي یا فرانسوي یا روسي. خو د موږ په وطن کې بیا حالات متفاوت دي. انګریز لاړه، فلسفه یې ورسره لاړه، امریکایي لاړه، فلسفه او کتاب یې ورسره لاړه، ملګري یې ورسره لاړه، تنظیم او احزاب او ټولنې یې ورسره لاړې، یو شی هم پاتې نه شو. همدا تفاوت دی. هلته انګریز وتلی و خو په ځای خپل ځایناستي پرېښي وو. دلته انګریز وتلی نه ده، شړل شوی دی، په تېښته یې ځان خلاص کړی، هر څه بیرته ترې پاتې. د دوی د وینا مطابق چې تر 6 لکو زیاتې وسلې ترې پاتې، تر 6 لکو زیاتې وسلې ترې پاتې دي وطن کې. نو دا دریم تفاوت دی. څلورم تفاوت د اسلامي امارت له نورو نظامونو سره دا دی، یا څلورمه ځانګړتیا او خصوصیت یې دا دی چې اسلامي امارت 20 کاله د دغه خطرناک او لوی جګړې لپاره لښکر تیار کړی شو، او دا لښکر داسې تیار کړ چې دا مفته بې پیسو، ځکه مجاهدینو نه تنخوا درلوده نه تنخوا غوښته. اسلامي امارت په ټوله دنیا کې یوازینی نظام دی چې 20 کاله خپل عسکرو ته تنخوا ورنکړه، خو د عسکرو مخ وانه راوړ. یعنی مجاهدینو دا یو نه ویل چې تنخوا نشته وظیفه نه کوم، تنخوا نشته شهادت په ځان نه تیاروم، تنخوا نشته خپل بچیان نه پرېږدم زه جبهې ته نه ځم. 20 کاله د ټولې دنیا په مقابل کې په یو لحاظ، ځکه چې دا څوک جنګېده هغه اسیم په جنګ کې را سره دا نور بیا خاموش وای څه نه ویل، د حق خبره هم نه کوله. 20 کاله د انګریز په خلاف، 20 کاله د برتانیا د امریکایانو په خلاف، د اروپایانو په خلاف، د استرالیانو په خلاف، د کاناډایانو په خلاف، د دوی د وسلو، د دوی د تیارو، د دوی د ټانګونو، د دوی د لښکرو، د دوی د جاسوسانو، د دوی د اقتصادونو، د دوی د مؤسساتو په خلاف اسلامي امارت وجنګېده. او دا جنگ یوازې د جګړې په ډګر کې نه و، بلکې دلته د جګړې جنگ و، د فکر جنگ و، د تعلیم جنگ و. په دې معنی چې دوی به مکتبونه جوړول، ښځې او نر به پکې یو ځای کول، مختلط سیستم به جوړاو. موږ به په خپلو جهادي مفتوحه سیمو کې داسې مدرسې او داسې مکتبونه جوړول چې هلته به هم سواد و او هم به پکې دینداري و. د عدلیې جنگ و، دوی به قضاوې درلودې، قاضیان به درلودل، محکمې به درلودل، خو تر ټولو لوی شهرت به یې په څه کې و؟ په رشوتونو او په فساد کې. حتی چې د ښارونو خلکو به د حکومت قاضیانو ته او محکمو ته خپل قضایا نه راجع کول، اطرافو ته به راتلل، طالبانو ته، مجاهدینو ته به راتلل، هلته به خپل قضایا راوړل. نو موږ په داسې حالت کې 20 کاله جنگ وکړ چې هم عدلیه وچلوله، هم تعلیم و تربیه وچلوله، هم فرهنګ وچلاوه، هم تعلیم وچلاوه، هم امنیت تامین کړ. په کوم ساحو کې چې مجاهدین ول، په هغو ساحو کې غله، اختطافچیان، ظالمان، بدکاره، زناکاره، بچه‌بازان دا مخلوق نه و. نو دا جنگ یو هر اړخیز جنگ و. په دغه هر اړخیز جنگ لپاره اسلامي امارت 20 کاله بې تنخوا لښکر تیار کړ. او بې تنخوا لښکر په هغه وخت کې تیاریږي چې دغه ایمان جوړ شي یا هغه عقیده پخه شي. هغه وایي چې دا عبادت دی، دا تجارت نه دی. زه عبادت کوم، او څوک چې الله ته عبادت کوي له الله پیسې ته نه غواړي، یا څوک چې جمعات ته لاړ شي عبادت کوي له ملا پیسې ته نه غواړي، ځکه دا الله ته کړی. نو دلته په جهاد کې مجاهدینو ته یو فکری روزنه ورکړای شو. دوی د جهاد په اهداف او مقاصد باندې پوه کړای شول. ځکه خو یې 20 کاله په پوره صبر باندې د لوی قوتونو، د لوی زورورو مسلحو لښکرو په مقابل کې مفته جهاد وکړ. دا خبره ځکه مهمه ده، زه تاسو ته یادوم چې په عسکري صف کې او په دغه لاره به داسې حالات بیا راځي، ځکه دا د جهاد د یوې ورځې معامله نه ده.
او کافرانو موږ د دښمنۍ نه لاس نه دی اخیستی. بېلابېل ډول جګړې د موږ په خلاف باندې اوس هم کوي. که د ټوپک او د بم او بارود او د تیارې او د ټانک جنګ یې درېدلی، نو د تلویزیون او د راډیو او د اخبار او د مجلې او د فیسبوک او د انټرنیټ او د ټویټر او د یوټیوب جنګ روان دی. د خلکو د بېلارې کولو جنګ روان دی. د تبلیغاتو جنګ روان دی. د ولس د ټوټه کولو یو د بل په خلاف د هڅولو جنګ اوس هم روان دی. په اسلامي امارت باندې د خلکو د شکمن کولو جنګ اوس هم روان دی. ځوانانو او نوي نسل ته شک ور اچي چې دا خلک اداره نشي کولای. تاسو وګورئ اسلامي امارت د ادارې په مجال کې چې کومه ورځ نه قائم شوی، خصوصا دوباره چې بیا راغلی، د ټوله دنیا کافران، د ټوله دنیا د کافرانو ملګري سیکولر او بې دینه خلک دوی د موږ په خلاف همدا وایي چې دا بې تجربې خلک دي، دا بې تخصصه خلک دي، دا اداره او منیجمنت نه پېژني، دو اکاډمیک درسونه نه دي ویلي، دوی تخصصات نه لري، دوی یوازې په دینی مسایلو پوهېږي. خو تاسې وګورئ چې دغه نظام اقتصادي پالیسۍ ډېرې قوي دي که د مخکینی. په دې نظام کې ډېرې ودانۍ وشوې که مخکینی، په دې نظام کې ډېر سړکونه جوړ او ترمیم شو که په مخکینی کې، په دې نظام کې لویې پروژې عملي شوې که په مخکینی کې. په داسې حال کې چې مخکینی نظام ته د دنیا خلکو په میلیاردونو ډالر راوړل، په میلیاردونو ډالر، خو د موږ له نظام سره مرسته خو لا څه کوي چې نه یې کوي، د موږ د خپل وطن پیسې هم رانه یرغمال کړي. ها یوه خبره بله درته د یادولو ده او همدا یې ځای دی چې یاده شي. کافران او منافقان تبلیغات کوي، تر کافرانو د منافقان ډیر کوي، وایي چې امریکا په هر هفته کې 2 میلیونه ډالر طالبانو ته ورکوي یا اسلامي امارت ته ورکوي. دا 1 روپۍ هم اسلامي امارت ته نه ورکوي، بلکې دا دلته د دوی خپل مؤسسات دي، د ملل متحد مؤسسات دي، د یونیسف مؤسسات دي، د صلیب سرخ مؤسسات دي، نور بیلابیل د دوی مؤسسات دي. او دوی د مؤسسات ځکه دلته ساتي چې پوځونه یې مات شوي دي، تللي، او مؤسسات باید دلته د جاسوسۍ او د معلوماتو د راجمع کولو او د ولس په حالاتو د خبرېدلو او د احصایو د راټولولو او د برنامو د عملي کولو، د ولس او د نظام ترمنځ د فاصلې راوستلو، دا کارونه باید مؤسسات وکړي. او مؤسسات په هغه وخت کې کولی شي چې دوی په دې ولس کې خپل مامورین او خپل خلک ولري، او خپل خلک او مامورین هغه وخت کې د مؤسساتو کې کار کوي چې ډالري تنخواهې ولري. دا هر څه خپل مؤسساتو ته راځي. دا چې د موږ اوس ګوته خوږ ده، موږ ژوبل یو، او همدغه مؤسسات چې که یو څه د شر کارونه کوي په پټه، نو په ظاهره یو څه خیریه کارونه هم کوي، چېرته پل جوړ کړی، چېرته شفاخانه جوړه کړي، چېرته کلینیک جوړ کړی، چېرته یو بل زراعتي کار کړی، له همدغه نه هم موږ استفاده کوو. نو دا کومې پیسې چې رالیږي دا اسلامي امارت ته نه رالیږي، دا د ملل متحد مؤسساتو ته رالیږي، او د ملل متحد مؤسسات یې په خپله مصرفوي او هیڅ حسابدهي امارت ته نه ورکوي. نو ګورئ چې په دې تبلیغاتو باندې څوک تیر نه باسي چې امریکا یا اروپا یا ملل متحد یا څوک نور څوک اسلامي امارت ته پیسې ورکوي، د میاشتې دومره ورکوي، د کال دومره ورکوي. دا خبره به تاسو په د فیسبوکونو کې به یې ګورئ، تاسو به په ټویټر کې ګورئ، په انټرنیټ کې به یې ګورئ، او حتی کله کله به د پیغور په ډول باندې هم خلک وړاندې کوي درته چې تاسو ته خو فلاني خیل دونه پیسې درکوي، امریکا یې درکوي، اروپا یې درکوي، ملل متحد یې درکوي. دا هیڅ نه راکوي، 1 روپۍ هم امارت ته نه ورکوي. او ځکه خو کافران په خپله هیڅ نه وایي، هغوی ته معلومات ده چې دا موږ امارت ته نه ورکوو، دا موږ خپلو مؤسسات ته ورکوو. کنې هغوی به د پیغور په طور باندې راته ویلي وو، او یا به د تهدید په طور دا استعمال کړي وو چې اوس نو در باندې بندومه، کنې خبره مې ومنه. هغوی موږ ته راکوي نه ځکه را باندې بندوی نه شي، دغه پیسې د تهدید په طور په موږ باندې نه شي استعمالولی، نو ځکه خو یې نه بندوي. د هغوی دلته خپل چرګوړي دي، خپل مؤسسات دي، خپل مامورین دي، خپل خلک دي، پټ و ښکاره، څه په خیریه کارونو څه په شریه کارونو باندې لګیا دي، هغوی ته یې رالیږي، هغوی ته یې راوړي. نو څلورم تفاوت د اسلامي امارت د نظام، د اسلامي امارت د حکومت، د اسلامي امارت د فکر او د فلسفې، هغه دا دی چې اسلامي امارت 20 کاله د ټوله دنیا د لښکرو، د فوزونو، د حکومتونو په مقابل کې سخته جګړه وکوله، او د دې جګړې لپاره داسې لښکر تیار کړ
چې کاغه یو به شهید شو دستي به بل راغی، که یو به زخمی شو په ځای به بل راغی. هیڅ چا سره د پیسې د دنیا د جمع کولو او د مناسبو منصبونو د وظیفو د اخیستلو د دې هوس نه و، ځکه د لاره د هوسونه نه و. دلته هر ورځ بمبار و، هر ورځ وینې وي، هر ورځ زخمی کېدل و، هر ورځ ویره و، هر ورځ لوږه و، هر ورځ زندانونو ته غورځېدل و، ناقراري و. دا د پیسو د ګټلو ځای نه و. خو الحمدلله 20 کاله جهادي صف ښه ګرم، ښه منظم، ښه قوي او ښه مجهز وساتلی شو. او له فتح وروسته بیا چې کافرانو څنګه تبلیغات کول او منافقانو تبلیغات کول چې دوی به ښارونه وران کړي، دوی به خلکو نه انتقامونه واخلي، دوی به مؤسسات جوړ کړي، دوی به وزارتونه ړنګ کړي، تر هغه نور هم قوي شول. الحمدلله نظام هم په ځای ودرېده، بانکونه هم په ځای ودرېده، مؤسسات هم په ځای ودرېده، او د پرمختیا او کارونه هم په ځای ودرېده، کورونه هم چور نشول، د خلکو اولادونه هم ونه وژلی شول، د خلکو شرکتونه هم تالا نشول، بلکې نور هم منظم شول. تاسې به ګورئ په کابل ښار کې به په چوکونو کې په مختلفو سړکونو کې ګورئ چې سړي ولاړ وي په لاس کې پیسې نیولي، د سړک په سر باندې په ماښام کې په ماسخوتن کې ولاړې صرافۍ کوي. داسې هم لیدلي کم نه دي لیدلي؟ دا چېرې یو دوه هم لیدلي دي که ښه ډېر هم لیدلي دي؟ په هغه وخت کې به چې چا په بانک کې دننه په پټه هم پیسې راوویستې، خپلې پیسې، چې کور ته به وړي څو ځای به د لاره کې خرڅ شوی و، یا به وژل شوی و یا به اختطاف شوی و. نن په لکونو پیسې په لاس کې نیولې، نه ټوپک ورسره، نه تمانچه ورسره، نه سیکورټي ورسره، نه کوم کلا او دیوال ته نه تاو، نه کوم دفتر او دروازه ورته ایښي، د سړک په غاړه ولاړ وي خپله صرافي کوي. په ماښام کې هم ولاړ وي، په ماسخوتن کې هم ولاړ وي، په چوکونو کې هم ولاړ وي، په کږلېچو کې هم ولاړ وي، په سټاپونو کې هم ولاړ وي، خپلې صرافي کوي، په خپلې پیسې نه ویرېږي. هغه په دې پوهېږي چې ما نن څوک پیسې نشي اخیستی. خوف او خطر په دې په ذهن کې نن نشته ده. نو 20 کاله د جګړې لپاره، 20 کاله د امنیت لپاره، 20 کاله د ولس پالنې لپاره یو لښکر تیارول او مفتۍ تیارول، او بیا دغه لښکر ایمان او عقیده تقویه کول، د دوی فکر او فرهنګ تقویه کول، او دوی بیا د یو منظم لښکر او د یو منظم فوج په چوکاټ کې راوستل، دا یو ډېر لوی عظیم کار دی چې په تاریخ کې، په نږدې تاریخ کې د ملایانو او د مدرسې او د علماو له لاسه نه و شوی، ځکه چا نه پرېښودل دې حالت ته. یوازې په افغانستان کې دغه پېښه وشوه. نو امید دی چې تاسو ته به د خپل صف اهمیت، د خپل صف اصالت، د خپل صف دینداری، د خپلو مشرانو، د خپلو علماو فکر او نظر او د دوی کارنامې دا یو څه درته واضح شوي وي. الله دې زموږ تاسې ټول جهادونه، هجرتونه، قربانۍ، تکلیفونه قبول کړي. رب تعالی دې موږ تاسې له ابتلاءاتو، له مشکلاتو، له مصیبتونو وساتي. الله مو د خپل دین په لاره کې، د خپل دین په کارونو کې استعمال کړي. او رب تعالی دې دا وطن بیا د کفارو په لاس کې او په واک کې نه ورکوي. الله تعالی دې زموږ ازادي، زموږ استقلال، زموږ ابرو، عزت، زموږ د دین حاکمیت راوساتي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير.